اکسل پروګرام اووم درس ته ښه راغلاست. موږ تېر درس په فایل کې په پرنټ باندې بحث کړی و، دغه اپشنونه موږ ویلي وه. نن راځو پیج سیټ اپ وایو. کله چې مثال موږ غواړو د دغه وریکې یا کوم هغه لیکنه چې موږ غواړو پرنټ یې کړو، د هغه تنظیمات وکړو او په صحیح ډول یې پرنټ کړو، نو موږ دغه پیج سیټ اپ څخه استفاده کوو، یعنې زموږ هغه د صفحې تنظیمات. نو دلته موږ اول اپشن چې لرو پیج لرو. پیج دا معنا چې یعنې دغه ورق چې تاسو اوس پرنټوئ، دلته موږ تقریبا دلته دوې صفحې لرو، یوه دا صفحه ده او بله دا صفحه ده. نو راځم دلته د پیج اوس وګورئ، دا داسې نامنظمه ده، یعنې منظمه نه ده. دلته متوجه سئ دلته دونه ساحه پاته ده، یعنې هر کله چې مثال موږ دغه ورقه په دا شکل سره یا دا لیکنه په دا شکل سره پرنټوو، یعنې دا په صحیح ډول نه ده پرنټ، یعنې موږ په سم ډول نه دی پرنټ کړی، غیر منظم پرنټ کړی دی. که چیرې اوس مثال غواړو چې دا دلته په سنټر کې راسي، ښه په منظم ډول راسي یا په صحیح ډول پرنټ سي، نو موږ د پیج سیټ اپ اپشن څخه استفاده کوو. راځو دلته اول اپشن پیج دی. اول اورنټیشن دی چې مثال دغه ورقه چې تاسې یا دغه لیکنه چې تاسې پرنټوئ دا په پورټریټ ډول پرنټ سي او که په لینډسکیپ، یعنې په عمودي او که افقي. نو دا خو دا لیکنه په عمودي شکل سره ده، موږ غواړو چې دا په دې شکل سره پرنټ سي، نو بیا موږ دغسې پورټریټ یې پرېږدو، لینډسکیپ یې نه پرېږدو. بل دلته راځو دغه چې دی دلته اوس وګورئ نورماله حالت یې سل دی د دغه صفحې، خو زه دلته باید دغه یو څه دغه لیکنه یو څه غټه کړم، یعنې مثال د نورماله حالت څخه باید یو څه غټه کړم، ځکه چې دلته دغه لیکنه دغه ساحه پاته ده، یعنې په منظم شکل سره نه پرنټېږي. نو زه راځم دغه فرض مثال 140 کوم یې، وروسته راځم اوکې کوم یې. اوس وګورئ دلته زموږ لیکنه په منظم شکل سره شوه، یعنې دې و دې خواته فاصله منظمه شوله. دلته چې څونه فاصله وه لیکنه دلته دونه وه، دغه ساحه ډېره خالي پاته وه، نو دا غیر منظم وه. اوس موږ لیکنه په منظم ډول شوله. نو 140 مو کړله. که چیرې غواړئ چې بیرته هغه نورماله حالت ته راوي او ستاسو لیکنه ډېره یعنې مثال مکمله صفحه نیولې، بیا اړتیا نشته چې تاسې یې اندازه یا زوم ان کړئ یا مثال اندازه یې ډېره کړئ، نو باید دغسې په 100% یې پرېږدئ. او که چیرې لیکنه مو لږ او دغه ساحه دلته ډېره پاتې وي، نو بیا تاسو دا کولی شئ چې دا مثال دا لیکنه مو غټه کړئ یا مثال دغه ساحه سمه کړئ. بل راځو مثال که چیرې غواړئ چې فیټ یې کړئ، دغه لیکنه د صفحې سره دا رقم فیټ کړئ، خو دا موږ په هغه صورت کې کوو چې مثال زموږ لیکنه ډېرې وي، دا زموږ ټول لیکنه په یوه ورقه کې موږ ته فیټ کړل. اول موږ 2 ورقې درلودلې، اوس یوه ورقه شوله، یعنې دا زموږ ټول لیکنه په یوې ورقې کې فیټ کړه، خو اوس هم نامنظمه ده، یعنې منظم نه دی. خو دلته موږ برته راځو، دا هم که چیرې مثال غواړو چې منظم یې کړو، برته راځو اجست ټو، پر دې باندې کلیک کوو، دلته اندازه ورته مشخص کوو چې مثال هر څونه موږ غواړو هغونه ورته یعنې د صفحې په منظمې. فرض مثال زه دا کوم 140 اوکې کوم یې. اوس وګوره زموږ صفحې سره منظم شولې. هر سایز لرو، یعنې دا زموږ ورقه ګورئ کله چې تاسې زیاتره داسې شته چې مثال هغوی خپل ورقه پرنټوي، بس راسم هغه لیکنه ولیکي، کنټرول پی کې پرنټ یې کړي، خو دا صحیح ډول نه دی، ځکه چې زیاتره وخت هلته لیټر انتخاب شوی او موږ زیاتره وخت A4 انتخابوو. نو تاسې راځئ دلته به A4 انتخابوئ، وروسته به A4 سره هغه به انتخابوئ، وروسته به اوکې کوئ. او بل دغه پرنټ کوالټي ده. بل فرست پیج نمبر. اوس وګورئ که چیرې مثال تاسو غواړئ چې څو صفحې ولرئ، هغه ته غواړئ چې پیج نمبر اضافه کړئ، نو دلته بیا موږ کولی شو چې هغه ته پیج نمبر اضافه کړو. اپشن چې لرو مارجنز لرو، دا هم ډېر مهم اپشن دی، یعنې د لیکنې او د دغه حاشیې ترمنځ فاصله ده، چې مثال لوړ طرف ته څونه فاصله او د حاشیې ترمنځ فاصله او د لیکنې او دې طرف ته دې طرف لوړ راسته چپه طرف کښته، دا دلته موږ کولی شو چې منظم یې کړو. خو دلته موږ تر دې ټولو دغه دوه اپشنونه ډېر مهم دي. هورزنټل، همیشه چې تاسو خپله لیکنه پرنټ کوئ، نو دغه اپشن ورسره فعاله وساتئ، تر څو زموږ دغه لیکنه هورزنټلي که مثال ستاسو لیکنه په عمودي شکل سره وه، نو دغه به انتخابوئ، اوکې کوئ، به اوس وګورئ زموږ لیکنه دونه منظمه کړل. او که چیرې مثال لیکنه مو ډېره وه، نو بیا ورټیکلي دا شکل سره یې سمه کړئ. اوس وګورئ هم به دې طرف ته ورسره کښته کړل، ټوله ورسره منظمه کړل.
او که چیرې مو لیکنه لږ وه یعنې ډېره نه وه نو بیا دې ته اړتیا نشته یوازې هورزنټلي دغه انتخابولی سي. او دلته هم کولی سي چې مثال لوړ طرف ته څونه فاصله ورته ایجاد کوي. اوس وګورئ حاشیې او د لیکنې ترمنځ څونه فاصله ایجادوي. دا بیا مثال موږ هغه وخت کوو چې که چیرې تاسو دلته عنوان ولرئ مثال هیډر دلته اضافه سوی بیا تاسو کولی سئ چې دغه لوړه ساحه لږ کړئ. تاسو کولی سئ چې مثال چپ طرف لوړ طرف ته د لیکنې او حاشیې ترمنځ څونه فاصله ایجادوي. هیډر ته مثال سرورکې ته څونه کولی سئ چې فاصله ایجاد کړئ. لیفټ طرف چپه طرف ته راسته طرف ته او باټم او کښته طرف ته او فوټر ته دې طرف ته مثال څنګه کولی سئ چې څونه لیکنه اضافه کړئ. بل لرو هیډر و فوټر. اوس وګورئ که زیاتره تاسو لیدلي چپټران مثال یا مثال دغسې یو لیست دی دلته هیډر لري یعنې سرورکې یعنې عنوان لري. نو که چیرې تاسو مثال غواړئ چې عنوان اضافه کړئ نو تاسو باید په هیډر کې عنوان اضافه کړئ، په فوټر کې نه په هیډر کې. نو تاسو به دلته کولی سئ چې مثال عنوان اضافه کړئ. دلته به راځئ پر کسټوم هیډر باندې به کلیک کوئ. دلته خپل د خوښې یو عنوان ورکوئ. فرض مثال زه ورکوم چې یو عنوان ورکوم، هر عنوان چې مثال تاسو خوښ هغه ورکوئ، اوکې کوئ یې. اوس کله چې مو اوکې کړل اوس به دلته زموږ هیډر اضافه خو دا د لیکنې او د دغه هیډر ترمنځ فاصله لږ ده، منظم شکل سره نه دی. نو که چیرې مثال غواړو چې دا په منظم شکل سره اوسي نو دلته راځم مارجن ته. په مارجن کې دلته ټاپ ته یو څه فاصله ورته ایجادوم چې مثال د هیډر ترمنځ یو څه فاصله ایجاد سي. اوکې کوم یې. اوس وګورئ دا یو څه فاصله یې منظم شول. نو دا بیا یو څه تنظیمات غواړي، منظم کوئ به یې. او که چیرې مثال غواړئ چې فوټر اضافه کړئ، په فوټر کې موږ زیاتره وخت پیج نمبر اضافه کوو. اوس مثال کوم لیدلي چې دلته راځو اول په سنټر کې مثال زه اضافه کوم چې بعض وخت راسته او چپه طرف ته خلک مثال یا یو کوچنی نوټ اضافه کوي یا مثال ایمیل اضافه کوي. مثال زه وایم چې راسته طرف ته دې ایمیل اضافه سي، لیکئ چې فون نمبر دغسې زه یو ساده یو مثال لیکم، داسې یو مثال لیکئ، داسې یو فون نمبر نو دا لیکئ. وروسته اوکې کوئ. اوس چې کله موږ دا وګورئ دلته په فوټر کې به هم ایمیل اضافه سوی، هم به پیج نمبر اضافه سوی او هم به فون نمبر اضافه سوی. نو دا موږ زیاتره د فوټر او د هیډر د تنظیمات لپاره. تاسو غواړئ بعض لیستونه دلته لوګو اضافه کړئ. که مثال تاسو غواړئ چې لوګو اضافه کړئ، فرض مثال زه غواړم چې په هیډر کې لوګو اضافه کړم، نو راځم کسټوم هیډر ته دې طرف او دې طرف ته. نو تاسو کولی سئ چې دغه اپشن په واسطه د انزرټ پکچر په واسطه تاسو کولی سئ چې لوګو یا مثال یو عکس اضافه کړئ په هیډر کې. دلته راځئ راسته طرف ته اضافه کولی سئ، دلته هم چپه طرف ته اضافه کولی سئ لوګو، او دلته هم مثال عنوان لیکئ، مثال لیکئ چې افغانستان، یا مثال د یو چپټر موضوع لیکئ، هلته عنوان ورکړئ، دلته مثال یو لوګو ورته اضافه کولی سئ. نو د دغه اپشن په واسطه تاسې کولی سئ.